ژوند له مرګونې جګړې وروسته د ننګرهار په اچین کې د نسبي قرارۍ په راتګ د هغو پیښو اغېز معلومیږي چې دلته شوي. د هرې کنډوالې تر شا د یوې لویې کورنۍ د درد کیسه پرته ده، د وژنو، ویجاړیو او کډوالیو کیسه. خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو ژوند د یوه ټپي وطن په غېږ کې د دوی هر یوه لپاره دردونکی دی. مرسته وکړه، مسجد راته جوړ کړي، پول راته جوړ کړي، نور داسې مؤسسې او نور باندې غږ دی چې موږ سره کومکونه وکړه. دلته موږ سره یو رقم سکول په باره کې زموږ ماشومان د دومره ماشومان دي دلته، زموږ یو ماشوم هم دلته داسې د دې برخې نه خبر شوی چې بیا راشي بیا زموږ چا څوک معلم راشي، لیا نه زموږ اوسه پورې حکومت زموږ پوښتنه کړې او نه نور هم داسې دغه راغلي چې موږ له باید چې مکتب راکاندې دلته او دا ماشومان 1.5 پورې ماشومان زموږ شته. دلته د داعش ډلې او پخواني پوځ ترمنځ جګړو د سیمې خلک کلونه وکړول. د 2018 په اپریل کې امریکا د بمونو مور د نړۍ ستر نه اټومي بم هم همدلته وغورځوه چې لا اوس یې هم په نویو زیږېدلو ماشومانو کې د ناوړه روغتیا اغېز شته او د واکسینو دا ډلګۍ د همدې لپاره کور په کور ګرځي. ژوند یې د لرګیو په پلور، کروندو او مالدارۍ روان ساتلی. د وچې ژورې یوازینی روغتیایي مرکز دا دی. خلک یې له چلند او خدماتو خوښ دي، مګر د ډیرو ناروغیو درملنه د دې روغتون له وس بهر ده. دغه پاس کور ماښامګل نوموي، دې ښځه مریضه وه، زړه بیماري وه او چې دغه بیماري په راغله اوس ماښام کچره کې ویوړه وچه وړله او دا نه موټر کې چې له باسې تعمیل ویوړه بس هلته پاک ورسېده. نن یې څلورمه ورځ ده. 14 کلن طالب له خپلې مور سره د څارویو سرولو ته راغلی، په ګړن کې یې خپه وشوه، اوس یې د درد له امله بیرته تګ ستونزمن شو. او بس دلته دغسې غره کې اوسېږو، کور هم دی او بس ډېره مجبور یو دغه نه دلته اوسېږو. دغه ژوند د خپل هم پته ترکې اوس مې د روانو مې د ابخمه وغوښته او اوس سره تلایم نشم. اچین که له فیزیکي اړخه ودان هم شي، له رواني پلوه به نسلونه دلته د وژنو او کړاوونو کیسې له ځانه سره لیږدوي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.